بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو ستاسو قربا یوسف جان دې وخت کې موجود دی په ویلیج کونسل دوسرو کې دا ضلع چارسده کې چې کوم دی راځي. تاسو وینئ ما سره په شا طرف چې کوم دی نو د دې کلي مشران چې کوم دی نو راغون شوي دي. ډېره د حیرانتیا خبره ده چې دلته د دې یو مسله ده، یو دیرینه مسله ده چې ګیس شته خو پریشر نشته. حتی چې دی احتجاجونه هم کړي دي، دی دلته کې داسې یو مشر نه دی پرېښی ذمہ دار چې یاره هغوی ته به دي کمپلینټ دی کړی، حتی دی پکې های کورټه پورې تللی دي. خو دی سره چې کوم دی نو میرنې مور هغه دغه کېږي. نو دا مشران چې کوم دی ما سره موجود دي، دی به د دې ګیس حوالې سره چې کوم دی نو خبره کوي او دی مشرانو ته به چې کوم دی نو خپل دا چې کوم د دې ریکوایرمنټ دي هغه بیانوي. ما سره دې وخت کې سماجي کارکن د دې علاقې مشر حاجي صاحب چې کوم دی نو موږ سره موجود دی، فردوس خان حاجي صاحب. هغوی به چې کوم دی نو موږ سره په دې حوالې سره خبرې کوي. سلام علیکم حاجي. وعلیکم السلام ورحمت الله. دا راته اول ووایي جي مشران هم راغون شوي، کشران هم راغون شوي. حقیقت چې تاسو ډېر احتجاجونه هم وکړو، اوس بالکل تاسو لکه داسې یې چې بالکل د پوزې نه راوستي یې. نو سم دی داسې د اپیل چاته کوئ دي ته څه وایې لکه پریشر نشته زمونږ میندې خویندې چې کوم دی نو په دې کورونو کې عمک کشان دا لرګي بلئ، نو څه وایې؟ زمونږ جی دا ګیسو دې پسې مونږ ډېرې منډې والي دي او په خوارۍ زارۍ مونږ دا منظور کړي دي او بیا دا پایپونه مونږ ته ولګېده. دا په 2017 کې مونږ ته کنیکشن وشوي او 2017 کې مونږ ته ګیس راغی. نو دا 2018 پورې چې کوم دی نو ښه لوډ برابر و، د شپې او د ورځې به ښه زبردست پریشر و، هېڅ څه کمې نو راغلې. او دغه وخت کې د انجینیر چې کوم و سلمان صاحب و، بیا اګست 2018 کې سلمان صاحب بدل شو او عمران صاحب راغی. نو په هغه په مونږ قیامت راوستو. هغه په څه باندې چې دا سړیرو کې یو الخلیل سنجي پمپ دی، هغه په زور لین باندې و، هغه د 8 کالو نه دی او هغه د عمران راوړو زمونږ د نوې لین ته. نو هغه سره د ما نه غټ کمپریسر دی او 50 سلنډري ورسره چې هغه ډکوي نو موږ ته ګیس چېرته راځي. هغه یې زنګ په لین باندې واچولو. او بل چې کوم دی نو دا ګیس زمونږ د دوسرو یونین کونسل دی، په دې باندې 3 یونین کونسله چې کوم دی هغه پرتې دي. د درګۍ یونین کونسل یې کنیکشن ورکړي دي، د ډیریزرداد دغه چې کوم دی نو کنیکشن یې ورکړي دي او کم از کم په دې نن سبا 3000 کنیکشن دي او موږ ته بالکل ګیس د نش برابر دی. په 2018 کې چې دا ظالم راغی د عمران نو په موږ یې د ګیس قیامت جوړ کړو. ګرانو کتونکو دا خبرې ډېرې د افسوس دي، حقیقت دی. زمونږ هغه میندې خویندې چې هغه په دې دا لکه بانډه هم نه د حاریه ده، خو افسوس په دې راشي چې په حاریه کې اوس چې کوم دی نو دی نه هغه بانډه څه چې هغه تړ یو قسم علاقې ته جوړه کړې ده چې هغه شته قسم هغه په دې باندې حرام شوي دي. اوس هم زمونږ میندې خویندې تکلیف سره هغه لاسونه تور دي، هغه مخونه تور دي، د دې لوګو دی ولا تور کړي پښته نعمت کې. او پښته چې دا زمونږ حق دی، دا زمونږ د عوامو حق دی. ما سره د دې موجوده حکومت د پی ټی آی ملګري چې کوم دی نو موجود دی چې هغه هم د دې ځای دی. امجد علي هغې نه به جي موږ تپوس کوو. سلام علیکم جي. وعلیکم السلام جی. دا راته ووایه جي تاسو دلته کې څه عہده ده، صدر یې څه یې تاسو؟ زه سیکرټري یم جي. ښه جي تاسو سیکرټري یې. جي دا دومره لویه مسله ده د دې خلکو، دا لکه ستام ده دلته کې لکه ستاسو میندې خویندې، دا میندې خویندې یا زما خو دا خو یو دي. نو لکه ستاسو ایم پی ای مینې ته تاسو دونه نه ویلې، هغې دپاره خو به تاسو په سټیجونو باندې چغې والي، په سټیجونو به ختئ، کوڅو ته بتلې، تماچې ټوپک یې هم راغستې، هغې دپاره اوټ تاسو اخیستې. نو د هغه اوټ نن دا دغه دی چې نن چې کوم دی نو هغه شته هر څه چې زمونږ حلال کم حق کېږي هغې هم په مونږ حرام کړی دی. دا خلک دا په لړزان دي یا مشران توته. نو ستاسو ایم پی ای مینې په دې باندې عمل درآمد نه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټورجانه ستاسو د راتلو ډېره ډېره مننه. او دا د ګیس مسله چې کومه ده په دې کې مونږ خپل احتجاج کړی دی. دی جي صاحب سره زه تللی یم، نو مونږ ایم این ای صاحب ته ویلي دي، مونږ ایم پی ای صاحب ته ویلي دي، خو چونکې دا ډېره غټه سنګینه مسله ده زمونږ د یو سی دوسیرا دپاره. هغه وجه مین دا ده چې زمونږ کوم مین پیپ لاین چې دی هغه چینج دی. اوس څو ورځې مخکې زمونږ ایم این ای صاحب ایم پی ای صاحب منظوري وکړه 10 انچ پیپ پر راځي
نو چې تر څو پورې هغه پیپ نه راغلی هغه اخبارونو کې هم راغلي هغه په میډیا هم راغلي دي نو انشاءالله دا مسله به هغې څه ډیټ شته چې څه وخت کله به راځي ډیټ انشاءالله ډېر زر به وشي نه نو څه ډیټ یې تاسو ته معلوم نه دی نو چې ډیټ نه دی معلوم د دې نه تاسو ایم پی ایم این سر نشئ میلاوېدی چې دا دوه لوی تکلیف یو ګنټه یو ساعت چې کوي په دې لکه دغه غونډه کې تېرېږي اوس څو ورځې مخکې تقریبا 4-5 ورځې وشوې چې هغه په میډیا هم راغلی ده هغه په اخبار کې هم راغلی ده که تاسو اخبار خپل هم اخبار والی کیدای شي کتلي مو وي 10 انچ پیپ به راځي چې سرسو پورې ډسټرکټ 400 یوازې زمونږ دا د یوسي دوسهره زمونږ د کلي مسله نه ده دا د ډسټرکټ 400 تر هغې ممندو پورې دا د ګیس د کم لوډ شیډینګ مسله هغه خو به کېږي جي هسې تاسو ته وایم جي تاسو خو د پی ټي آی یو کارکون یې سرګرم ستاسو خپله څه لکه داسې یو دغه دی چې یاره د ایم پی ایم این باندې نور هم زور وروړی ځکه چې دا خو یوازې د دې کلي د یو کس نه دا خو ستا مسله هم ده زما د ټولو نه اول ده زه خپله فضل خان سره تللی ما څو ځله تللی ما یو ځل نیم تللی زمونږ غونډ کابینټ ورته تللی دی خو دا مسله د دلته نه زمونږ نه حل کېږي دا د 400 د عمران صاحب پر هغه په وس کې نه ده اصل خبره دا ده هغوی دا وایي چې زمونږ د 6 انچ پیپ راغلی غونډې 400 ته اوس د 10 انچ پیپ منظوري وشوه انشاءالله چې دا کار وشي او زه بیا هم لکه ستاسو په وساطت سره خپل مینی صاحب مییر صاحب ته درخواست هم کوم چې په دې کې زمونږ امداد وکړي او زمونږ دا مسله دی حل شي और खुल के जी लो अपनी फन साइड चमन बोले मरिंडा وینې ما سره دا ډېر مشران ولاړ دي دوی به هم تاسو سره خبرې کوي بله خبره دا ده چې دا معمولي مسله نه ده ولې چې زما یو حق کم کېږي نو پکار دی چې هغه ماته ملو شي ولې چې په نیا پاکستان باندې چې کوم دي نو دوی اوټ اخیستی دی دوی له پکار دی چې څنګه نیا پاکستان باندې اوټ اخیستو دغه شان یو نوی دغه دی یو سوشل دغه دی هم دي کارونو کې ما سره دلته مشران موجود دي سلام علیکم وعلیکم السلام حاجي صاحب تاسو د زه اوسیدونکي اسې تاسو مطمئن د پی ټی آی چې کوم موږ سره کارکونان ویم خبرې وکړي فردوس خان حاجي صاحب چې کوم دی نو لګون ته کې دغه کې شو جذباتي شو هغه هم خبرې وکړي نو سې لکه تکلیف سو دی تاسو کې حاجي صاحب چې کوم خبرې وکړي دا بالکل سوله نه صحیح دي زنګ ماشومان اوس د شپې ګیس راځي ډېر تیز دي زه 4 بجې خپل پاسم ختیز به دی خو چې په 15 بجې شنو ګیس لاړ شي زنګ ماشومان سکول ته دغه سيزي بغیر چونه غرمې ټایم کې بالکل ګیس نه ماخام د روټې ټایم کې بالکل ګیس نه دا حاجي صاحب خبرې چې بالکل ګیس نه ما سره دا مشر موجود دی دراتو مشره د پی ټی آی کارکونان ولاړ دي مشران ولاړ دي ما ته پته دی کې مکس پارټي خلک خو اسی دا مور د مېری کېږي د کلی سره کدا څنګه چلني کېږي بالکل ما پورم سلنډر کې ګیس اچولې ورته پاگل جمع کرا قدرتی گیس بھی سلنڈر کے گیس سونا گیس اچھے راځي نو اب تک جب صرف سر چولے استعمال ہوگا کلو تقریبا اب تک ہی صرف چولے استعمال ہے او جنا سے مسئلہ پشته گیس کې پشته گیس کې بالکل کله اکثر په دې ریپورټر او په چینل باندې خلک تنقید کوي یاره وې دا وې د ځان نه لګیاو نو زه به خبرې کمې کوم مودي به خبرې سیوا کوي سلام علیکم وعلیکم السلام خبرې وشو مشران ویا جی اسی سویا د دې رښتیا وای څنګه چې جی صاحب خبرو کا د نن 3 کاله مخکې مونږ ته ګیس لګېدل هغه ټایم کې چې کوم دی ګیس خه برابر بیا یو کال مونږ خ ګیس بل کو دغه نه رسو چې کوم دی ګیس غیب شو نو هغه داسې چې نه برابر دی شکل ګیس نو مونږ خو د مونږ سلنډر راډک اوس پښته ګیس کې مونږ سلنډر راډکو د سحر 4 بجې بسوک چې وته پاسي خړومبینه چې څنګه ګیس راډو نو ګیس سيو اوس خو بیخي لکه بیخي نشته اوس مونږ سار 10 بجې مونږ چې په خوله ولا کوو د سحر نی سار چې 4 بجې لړ شي نو 12 بجې کې راشي خو هغه دونه راشي چې صرف ویخي او بیا چې لړ شو نو بیا په پته نه پیږو ما خپل ځاني په جون کې ما داخله کړې ده تر اوسه پورې زه د دفترو چکر وخم نن درځي سبا درځي بیا پکې دا باندې وکړي چې بی مولانا صاحب درنه کړې وه هغې په وجه باندې پیپونه هم نشته نو یو خو هغه هر یو کس چې 1000 روپۍ په بینک باندې جمع کړي دي تر نن ساعته پورې خو هغه مونږ ته دغه ونه شو دلته څوک شته نه تپوس چاته وایو په والله پاور یو لیکه بس دا ټول خبره پاور ولیکه بس ګوره 3 منټه په سر سبا ختم شي وراشو تپوسو کې د خپل خلکو کنه ووټ مو ورکړی دی تپوس کیو کیو سو
د ماشومانو ته تکلیف دی روره غریب نوار شو هر څه نوار شو ګیس دی میټرې لګېدلې دي هسې په څه پیدا شوه دی چې کوم خاک دی یا دا پریشر دی د ګیس ته دا د زر تر زر چې کوم دی را پرېښودلی شي او په دې د عمل درآمد وکړي شي ولې چې دې غریبانانو احتجاجونه هم کړي دي دی حتی ایم پی ای ایم این ایم انفارم کړی دی ښه خبر دي مشران او بیا هم چې کوم دی نو مور د میرې دی خلکو سره کېږي نو دا بالکل ښه خبره نه ده بله دا بانډه نه ده دا خاریه ده هر څه پکې شته بازارونه دلته شته مارکیټونه دلته شته هر یو فیسلټیز دلته شته خو دا یو فیسلټیز د دې چې دا اهم چې دا لکه دا بجلی شوه صحت شو او ګیس شو دا زمونږ د زندګۍ اهم پارټس دي نو چې په دې کې یو شي زم دي نو انسان کنډم دی ولې چې زمونږ زنانه کو مونږ ووایو که مخکې سپیا کې وي که دې لرګي وي دا سیزل نو هغه وخت کې د ګیس دغه نه نو چې اوس ګیس شته نو مهرباني دي وکړي په دې وړو وړو بچو دی چې کم دی نو رحم وکړي زمونږ په زنانو دی رحم وکړي د دې دپاره دوی چې کم دی نو دغه کورسۍ ته دوی رسولي دي نو اوس هغه د اوټ هغه طاقت دی چې کم دی نو دوی ته ورکړي د هغې بدله دې دی له ورکړي ما یوسف جان له اجازت راکړې د خپل کیمرامین شهاب سره پشتو نیوز مردان